السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو به د مفتي منیر شاکر دغه ویډیو کتلی وي. که مو نه وي لیدلي نو دغه ویډیو یو ځلې وګورئ، نو بیا زه درته یو څو خبرې کوم. څه آیاتونه داسې وو چې الله تعالی والعیاذ بالله را لېږلي وو او بیا منسوخ شول. نو دا جاهل په خپله شیعګانو سره بحثونه کوي. د شیعګانو یوه عقیده ده بدا ورته وایي چې کني پیغمبر نه الله تعالی تا کله کله یو شي کې خطا شي یو حکم راولیږي، وروستو هغه بیا مجبور شي پوه شي چې دا خو مې غلطي کړې ده، نو بیا یې منسوخ کړي. یو طرف ته د شیعګانو سره مناظرې کوي، بل طرف ته د هغوی تایید کوي، خو عاجز پوهېږي نه. نو هغه ټیک ټاکر قاري صاحب تاسو به د مفتي منیر شاکر دغه خبرې اورېدلې وي. مفتي منیر شاکر یو دغه کسان نه دی چې اکثریت خلک یې پیژني، خو دا چې څنګه یې پیژني، اکثریت د چا نه چې پوښتنه وکړي چې دغه ملا پیژني، تصویر یې ورته وښیي یا ورته ووایي چې هغه ملا په کل چې سره وي هغه ملا پیژني، نو ډایرکټ درته وایي چې هغه بې ادبه چې غږېږي که نه، هغه قرآن او حدیث چې نه مني که نه. نو اکثریت خلک یې په دې باندې پیژني چې دا د قرآن او د حدیث نه منکر دی او بې ادبه او په تیزه لهجه باندې مشهور دی په خلکو کې. هغه د خپل شخصیت دی. اما چا پسې چې د خبرې کړې دي، قاري شفیع الله په نوم باندې کوم کس دی، هغې سره مونږ کوم مشکل نه لرو چې ولې هغه پسې خبرې کړې دي، ځکه هغه د دوی شخصي موضوع ده، په هغې باندې مونږ څه نه وایو. قاري شفیع الله چې هر څوک وي هغه به خپله د خپل ځان خبره وکړي، خو لیکن په قرآن او په حدیثو باندې د هیڅ چا نیوکه نه منو، نه یې پرېږدو تر څو چې علما د دیوبند، تر څو چې علما د احنافو دغه موجود وي، د کشر نه تر مشر پورې ټول به د قرآن او د حدیث او د فقه حنفي نه په کلکه دفاع کوي، کړي هم ده او تر قیامته به یې کوي. خو لیکن د ده په خبرو کې یوې خبرې ته که د تاسو فکر وي، خلکو ته یو داسې فکر ورکوي او بیا العیاذ بالله مو وایي چې په قرآن کې ناسخ او منسوخ آیاتونه نشته دی. د قرآن کې د ناسخ او منسوخ آیاتونو نه انکار کوي، او څوک چې دغه آیاتونه ناسخ او منسوخ مني نو هغې ته دی بې علمه وایي. لومړی به دا خبره وکړو چې که یو څوک ناسخ او منسوخ آیاتونه ونه مني یا د الله په کلام کې نسخه ونه مني نو څه نقصان ترې نه لازمیږي. اول به په دې باندې یو لنډه خبره وکړو. د دې او د دوی په شان د نورو خلکو مطلب دا دی چې په خلکو باندې عیسویت، یهودیت ومني او اتحاد د ادیانو ور باندې ومني. ځکه نن خلکو ته دا فکر ورکوي. پرون به مخکې به د ویډیوګانې تاسو لیدلې وي، خلک د سنتو نه بې برخې کول، د سنت نه ایمنول، چې خلک د سنت نه مني. سنت په اسلام کې اهمیت نه لري، تراویح اهمیت نه لري، احادیث اهمیت نه لري، دغه څه دوی ورته ښودل. نن دې ته خبره راورسېده چې نسخه نشته په قرآن کې، یا نسخه په اسلام کې شته نه، یا الله جل جلاله چېرته هم یو څه نسخه کړي نه دي، منسوخ کړي نه دي. نو په دې که څوک ونه مني منسوخ آیاتونه یا نسخه په قرآن کې څوک ونه مني، نقصان یې څه دی؟ لوی نقصان یې دا دی چې که نن څوک خلک دی دې ته مجبور کړي، دې ته راوغواړي چې په قرآن کې منسوخ آیاتونه نشته، دا خلک ورسره ومني، نو سبا به دی خلکو ته وایي چې د 1400 کاله مونږ تاسو ته علما وویل چې تورات هم د الله کتاب دی، انجیل هم د الله کتاب دی، زبور هم د الله کتاب دی. هغه ولې نه منئ؟ نو باید هغه هم ومنئ، ځکه چې نسخه شته نه، د الله په دین کې نسخه شته نه. نسخه خو یو جهل لاره مستلزمه ده، نو نسخه نشته، نو ولې هغه نه منئ؟ نو سبا په موږ او تاسو یهودیت او نصرانیت مني، او سبا په دې خلک یهودیت او نصرانیت ته رابولي او د قرآن نه بېمنا کوي. او که ته ورته ووایې چې هغه خو منسوخ شوي دي، نو نسخه خو به اول نه په تا باندې منلي وي چې نسخه نشته. نسخه چې د قرآن کریم نه ثابته ده، د احادیث نبویو نه ثابته ده، اجماع د امت د علماو په دې باندې ده چې نسخه په قرآن کریم کې شته. دوی یوه خبره کړې ده، وایي د شیعګانو یو عقیده ده چې بدا ورته وایي. مفتي صاحب که تا لږه مطالعه لرلی نو تا به پېژندلي وی چې بدا د شیعګانو یوه فرقه ده او که د یهودو ده. ته قاري شفیع الله هغه ته منسوبوي، خو اصل کې ته خپله د هغې فرقې نه یې. بدا خپله د شیعګانو فرقه نه ده، هغه چې ده د یهودو یوه فرقه ده. یهود دي چې هغه نسخه نه مني، هغه چې نن هم تورات او انجیل مني، هغه وایي چې نسخه شته نه، هغه به دا د یهودو فرقه ده، هغه د شیعګانو فرقه نه ده.
اما په شیعاګانو کې یا په علماو کې چې بعضې علماو نسخه ویلي ده چې په قرآن کې نشته، شیعاګان هغه هم خپله تشوي، ځکه چې بعضې شیعاګانو او بعضې علماو دا خبره کړې ده چې نسخه نشته، اما دوی وایي چې ممکنه ده خو لیکن واقع نه ده په قرآن کې، نو هغه هم خپله تشوي ته د هغې امر بل چاته راجع کوي، خو خپله ته په هغې کې واقع شوی. نو تاسو د ده د خبرې ته تاسو خپله لږ توجه وکئ. او بله خبره چې نسخه د قرآن او د احادیثو نه ثابته ده، قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دغه آیات کې الله جل جلاله خپله فرمایي چې زه یو آیات چې هغه منسوخ کوم لرې کوم یې، هغه چې دوی د دې په خاطر چې د هغې په شان بل آیات راوړم او یا د هغې نه بهتره باندې رتاګ وکړم. او د احادیثو نه هم ثابته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي په صحابو کې تر ټولو بهترین قاری هغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، او دغه رقم ته په صحابو کې تر ټولو ښه قاضي او په مسائل فقه انسان علی رضی الله تعالی عنه. خو لیکن ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه به که موږ ته دا خبره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن هیڅ شی نه پرېږدي، نو موږ د ده دا خبره نه پرېښوده، نه منله، ځکه چې الله جل جلاله خپله قرآن کې فرمایي ما ننسخ من آیت او ننسها. اما ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې دا خبره کړه په دې بنا نه چې هغې منسوخ آیتونه نه منل، بلکې هغه منسوخ آیتونه منل، خو لیکن دو چې کوم چې منسوخ نه دي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودلی، نو دا خبره بالکل صحیح وه. او اجماع د علماو هم په دې ده، د متقدمین علماو د متاخرین علماو چې د 1400 کاله په دې کې اختلاف دی، نو هغه په دې باندې روان دی چې هغه منسوخ دا خو ټول مني چې منسوخ آیتونه په قرآن کې شته، خو څومره دي متقدمین علماو بعض 1500 آیتونه شمیر کړي دي، متاخرین علماو کې علامه سیوطي 60 آیتونه شمرلي دي، او علامه شوری الله صاحب 15 آیتونه شمرلي دي. خو لیکن په دې باندې که یو څوک اعتراض وکړي چې ولې هغې 1500 شمرل دغه 60 او 15 آیتونه شمري، نو اصل کې په نسخه کې د دوی په د تعبیر د نسخه کې د دوی هغه دی اختلاف دی. متقدمین علماو نسخه دې ته ویله چې که یو آیات کې چې کوم حکم شوی هغه حکم قطعا ختم شي، د سر نه ختم شي، نو دې ته هم نسخه ویلی کېږي. او که داسې وشي چې یو حکم راغلی وي عام ذکر وي، مطلق ذکر وي، خو بیا د هغې یو قید یو تخصیص وشي، نو دا هغه هم دوی نسخه بلله. نو په دې اعتبار سره په قرآن کې دوی 1500 آیتونه شمرلي وو چې دا آیتونه ناسخ او منسوخ آیتونه دي. اما متاخرین علما چې نه منسوخ آیاتونه چې دي دې ته ویلی کېږي چې مخکې یو حکم راغلی وي هغه حکم ختم شي او د هغې په ځای باندې بل حکم راشي، دغه چې دی دې ته منسوخ ویلی کېږي. په دې کې هم بیا علامه سیوطي چې 60 آیتونه ویلي دي هغه ویلي دي چې مخکې حکم ختم شي وروسته حکم راشي، په دې اعتبار سره 60 آیتونه دي. اما شوری الله صاحب چې دی هغه بیا منسوخ کې یو بل قید هم اضافه کوي چې ناسخ او منسوخ آیتونه هغه دي چې یو مخکنی حکم ختم شي، خو لیکن د مخکنی حکم د وروستني حکم سره هیڅ یو تعلق نه وي، هیڅ ارتباط د دې په مابین کې نه وي، هیڅ مناسبت یې نه وي، داسې ختم شي، نو بیا هغه 15 آیاتونه ذکر کړي دي. دا د متقدمین او د متاخرین علماو اختلاف دی په نسخه کې. نو که اوس یو څوک راجګي کې دغه 15 آیاتونه د نسخ هم ختموي، نو دا معنی چې د 1400 کاله علما اسې لګیا وو په اسلام باندې یو اعتراض خلک ته پیدا کوي چې د 1400 کال د علماو اختلاف په چی شي باندې چې چا منسوخ شل شمیرل، چا 15 یې سبیل، چا 1500 یې سبیل، نو دا اختلاف د په چی شي باندې. او بل نسخه په قرآن کې غیب هم نه دی. کله چې تحویل د قبله وشو د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته منځ وګرځیدو، نو يهود په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه شروع کړو، نو دغه اعتراضي د دفع د فر الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړو. نو دا نسخه په قرآن کریم کې غیب هم نه دی. هغه یهود چې هغه غیب بوله، اعتراض پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ، غیر ورکو چې نسخه خو چې کیږي دی یو آیات یو حکم منسوخ کیږي، یا خو د دې وجه نه منسوخ کیږي چې اصلا دغه حکم غلط وي، او یا د دې وجه نه منسوخ کیږي چې
د وروسته حکم انسان ته پته نه وي چې وروسته دا د وروسته حکم د مخکې نه بهتري لري، وروسته په پوه شي چې هو دا خو یو بل حکم شته چې دغه نه بهتره دی، نو اوس دغه روړه هغه ختم کا. خو لیکن دغه فیصله چې دی کړه دا دوی د خپل عقل په بنا باندې کړه. د انسان په عقل کې یقینا هم دغه دوه شیونه رسي او انسان یقینا قدرت په همدغه دوه شیونه باندې لري چې یا پوه نشي او یا صرف په دې پوه شي چې دغه حکم د دې نه بهتره دی. اما د الله جل جلاله په منسوخ یت د آیات کې هغه کې بیا یو دریمه بل طریقه هم شته چې د دریمه وجې نه منسوخ کیږي. هغه دا ده چې یو حکم منسوخ شي، مثلا الله جل جلاله یو حکم منسوخ کی مخکنه حکم په ورسته بل حکم باندې د دې په خاطر چې دغه الله جل جلاله ته د مخکنه علم وي چې دغه حکم د دې وخت نه ونڅ تر دې وخت پر ښه فایده رسوي او ښه مؤثر دی او د دین ورسته بیا دغه حکم دومره مؤثر نه دی لکه دغه بل حکم. د دې یو مثال لنډ مثال په پښتو کې موږ تاسو وایو. یو انسان دی مثلا ډاکټر ته طبيب ته ورغی، ډاکټر هغې ته یو دوایي ورکوي چې دغه دوایي به ته استعمالوي مثلا 15 ورځې، د 15 ورځې نه وروسته به بیا رڅې بیا 15 ورځې نه وروسته بیا بله نسخه درکومه. نو اوس دغه ډاکټر په ناپوهۍ باندې دا دلالت نه کوي چې دی ناپوهه دی چې دی دته 15 ورځې وروسته بیا بله دوایي ورکوي، بلکې دا د ده په عقل او په پوهه او په تعلیم باندې دلالت کوي چې هغه پوهېږي په دې باندې چې ته که دغه دوایي 15 ورځې استعمال کړې نو د تو مکروب دومره اندازه کنټرولېږي یا مرض د دومره کنټرولېږي، د هغې نه وروسته بیا دغه دوایي کور نه دی تکي، بیا د هغې دپاره یو بله نسخه کور کړي چې هغه تو ته باید ولګول شي. نو د دې وجې نه به تو ته هغه دویمه دوی ډاکټر بل دوی ښیي چې دا به عیني مثال دی نسخه دی. نو په قرآن کریم کې نسخه دا غیب نه دی په قرآن کې، بلکې حکمت دی الله جل جلاله دی چې الله جل جلاله پوهېدو چې په دې وخت کې دغه ښه کور کړي او د دې نه وروسته بیا دا نسخه ښه کور کړي. لکه مثلا د انبیا علیه الصلاة والسلام په اړه که موږ تاسو مطالعه وکړو، حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته الله یو معجزه ورکړې وه چې امسو وه د هغې نه به مار جوړېده. ولې دغه امسو نه مار جوړېده؟ ولې دغه معجزه الله ورکړې وه؟ ځکه په دغه وخت کې د سحر چرچا زیاته وه، په دې وخت کې خلک ساحرون زیات وو، نو الله جل جلاله دته داسې معجزه ورکړه چې هغه ټول سحر هغه باطل ختم کړو. حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې طبابت زیات و، ډاکټري زیاته وه، خو لیکن الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته داسې طبابت داسې معجزه ورکړه چې په مرزاده اړین باندې بیلوسره کاشکو هغه به سره رخ شو. نو دا په دې معنا نه ده چې ولې موسی علیه السلام ته د طبابت علم نه ورکوه او عیسی علیه السلام ته یې امسو نه ورکوله، ولې د موسی علیه السلام په وخت کې دغه معجزه وه چې د عیسی علیه السلام په وخت کې نه وه، ولې د عیسی علیه السلام په وخت کې هغه معجزه وه چې د موسی علیه السلام په وخت کې نه وه. دا د الله جل جلاله په حکمت باندې دلالت کوي. نو نسخه په قرآن کریم کې شته، که څوک د نسخې نه منکر شي چې هېڅکله نسخه په قرآن کې نشته، نو دغه کس مرتد شوی دی، دا د دین نه خارج شوی، ځکه په قرآن او په احادیثو باندې ثابته خبره ده. د قرآن او د احادیثو نه دغه کس انکار وکړو څوک چې نسخه نه مني. نور هغه د نسخې تفصیلي بیان به دلته نه کوو چې نسخه د قرآن په قرآن باندې، نسخه د قرآن په احادیثو باندې، نسخه د احادیثو په قرآن باندې، یا نورې کومې طریقې اختلاف د علماو چې زیات کړی هغه به نه کوو، خو صرف دومره خبره درته کوو چې په قرآن او په احادیثو باندې که هر څوک ولګېدو په کلکه به موږ جواب کوو، تر مرګه د دوی جواب وکوو. هېڅکله به څوک نه پرېږدو چې موږ عوام دي، موږ مسلمانان یو څوک بېلارې کړي او څوک هغې ته یو غلط لالچ ورکړي، یو غلط فکر ورکړي. دومره په یو حکمت سره په یو فکر سره خلک رغوړي چې هغه د عالم او د مفتي په نوم باندې رمخته کېږي، خلکو ته غلط فکر ورکوي، خلکو ته غلط لالچ ورکوي، حدیث ورته وایي، قرآن ورته وایي، او بیا ځونم دومره تبذر کوي العیاذ بالله مو وایي چې دا خو دومره د کفر خبره یې کړې ده چې موږ خو د دې نه پناه غواړو. نو انشاءالله تر مرګه پورې به موږ د دغسې باطلو خلکو د باطلو فرقو دفاع کوو. السلام علیکم ورحمة الله.